السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سید جمال الدین او تاسو ګورئ اس جی فورکس چینل. ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د فورکس په اړه لاندې او په پوره معلومات تاسو سره شریکو. فورکس څه شی دی؟ واټ از فورکس؟ فورکس د دوه کلمو څخه څه شوی شي دی او د فورن بل ایکسچینج په نامه ده. فورن ایکسچینج یعنی نړیوال تبادله ته کېږي چې د پیسو تبادله په دې کې کېږي. د کې 4.6 ټریلیونه کاروبار روزمره کېږي. په نړۍ کې اول نمبر کاروبار د سلیری ساته مارکیټ دی. په هفته کې 2 ورځې چوټي چې شنبه او یک شنبه ده، سټرډے او سنډے ده. په دې کې نن سبا سٹاک مارکیټ، کریپټو کرنسي یعنی بیت کوین، ورچوال کرنسي، ګولډ، سیلور، اویل دا ټول نن سبا په دې کې شامل شوي دي، انکلود شوي دي. په دې کې 95% پیپل لوک خلک هغه تاوان کوي او 15% خلک ګټه کوي. په دې وجه نه چې 95% هغه دا وجه ده چې یو کس یو ویډیو ګوري فورکس باره کې صرف واوري او هغه پیسې واچي او هغه کې کاروبار ډایرکټ شروع کی بغیر د کم زده کړې نه، علم نه، هغه اتمن لاس کوي، تاوان کوي. نو خپل مهمه خبره ده چې first learn then earn. first learn then earn. دا یو وینا ده چې د نړیوال ټول په دې باور دي چې اول زده کړه مهمه ده او بیا هغه نه پسته ګټي په باره کې سوچ کول. په دې کې سلور مارکیټ دي، سلور ټایمینګ دی چې په دې ان شاء الله تفصیلی ویډیو بل جوړو چې ټوکیو، سیډنی، لندن، نیویارک دا ټایمینګ سي یاد کې تاسو ان شاء الله تاسو پروفیټیبل ټریډینګ ان شاء الله کوي شي. فورکس، سٹاک مارکیټ، کریپټو کرنسي نه، ګولډ، سیلور، اویل، هر څه چې تاسو ټریډ کوئ یا په دې شکل تاسو چارت کې ګورئ، دې ته چارت وای. ان شاء الله په دې روان ویډیو کې ټریډینګ کوو. دا چارت ډیر مهمه دی. دغه ډېر خبرې دي، ټیکنیکل انالایسس دی، چارت دی، ټرندز دي، همداسې ډېر نور خبرې دي چې په دې ان شاء الله پر روانو تفصیلی ویډیوګانو کې بحث کوو. د دې لپاره چې تاسو موږ نور نه ویډیوګانې مخکې حاصله کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او د ویډیو لاندې خپل پوښتنې کمنټ ولیکئ او زموږ ویډیو د سره نور دوستان پورې ورسوئ، شریک کړئ، ځکه چې په پښتو کې کم خدمت د شین لپاره نشته دی. والسلام په احترام.